د نړۍ له هیوادونو سره بلد شئ. د مالیزیا هیواد د حکومت ډول. د مالیزیا هیواد نوم په انګلیسي ژبه ملیشیا لیکل کیږي. دغه نوم له دوو کلمو جوړ شوی دی چې ملی د غرني خرګوټي چې یو قوم دی او شیا د ځمکې معنا ورکوي. دغه هیواد د آسیا لوی وچې په سویل ختیځ کې پروت دی. مالیزیا مشروطه شاهي حکومت هیواد دی. که څه هم دغه هیواد یو شاهي هیواد دی خو پاچا یې د 5 کالونو لپاره په نوبت سره د 9 ایالتونو له ولیانو یو ټاکل کیږي. حکومت یې فدرال دی چې د مرکزی حکومت په شتون کې ایالتي حکومتونه شتون لري. مالیزیا 14 ایالتونه لري چې 12 پر یو ځای او یو بل یې په یوې ټاپووزمې کې پروت دی. سیاسي سیستم. د مالیزیا پارلمان د ولسي او مشرانو جرګو لرونکی دی چې د مشرانو جرګې له نیمایي ډیر غړي یې د لومړي وزیر په غوښتنه د پاچا لخوا ټاکل کیږي او نیم غړي یې بیا له ایالتونو د ټاکنو له لارې راځي. مالیزیا کې د ولسي جرګې غړي د سیاسي ګوندونو ترمنځ د سیالۍ پر اساس بریالي کیږي او دغه هیواد کې د ګوندونو سیستم ګڼیز دی. د مشرانو جرګې دوره 3 کلنه او د ولسي جرګې دوره 15 کلنه ده. له انګلستان څخه له خپلواکۍ وروسته مالیزیا په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو غړی هیواد شو. د مالیزیا د بهرني سیاست کړنلاره تر ډیره په بیطرفۍ ولاړه ده او له ټولو هیوادونو سره عادي اړیکې ساتي. له اسرائیلو سره بیا د مالیزیا هیواد هیڅ ډول اړیکې نه لري او په رسمیت یې نه پیژني. مالیزیا کې د تمدن په اړه ویل شوي دي چې 40,000 کاله پخوا د نیګراټیس په نوم قوم په دغه هیواد کې ژوند کوو. مالیزیا په 1950 کال کې له انګلستان خپلواکي اخیستې ده. وګړي او پراخوالی. مالیزیا 310,000 کیلومتره مربع پراخوالی لري او د نړۍ 60م تر ټولو ستر هیواد دی. د مالیزیا 0.3% خاوره اوبو پوښلې ده. مالیزیا 33 میلیونه وګړي لري او د وګړو پر بنسټ د نړۍ 40م ستر هیواد دی. بموپیټریا قوم مالیزیا کې ستر قوم دی چې په سلو کې 88% دي. د دین پر بنسټ د مالیزیا اکثریت 60% وګړي مسلمانان دي، 10% بودایان، 10% عیسویان او پاتې د نورو دینونو پیرو دي. د مالیزیا اقتصاد. مالیزیا د حکومت تر کنټرول لاندې خو آزاد اقتصادي نظام لري. د مالیزیا اقتصادي نظام نوی صنعتي شوی دی او په دې پار چې ژر یې له کرنیز اقتصادي نظام د صنعتي اقتصادي نظام پر لور حرکت وکړ. نو په همدې اساس اسیا لویه وچه کې دغه هیواد د ژر اقتصادي وړاندې تګ ریکارډ خپل کړی. اوس مهال د GDP یعنې خالص کورني تولید پر بنسټ مالیزیا د اسیا په وچه 3م او د نړۍ په کچه 25م تر ټولو ستر اقتصادي ځواک لرونکی هیواد دی. پټرول د مالیزیا د صادراتو ستره برخه ده چې بهرنیو هیوادونو ته یې لیږي. مالیزیا د بانکدارۍ په سیستم کې نړیوال شهرت لري او همدا ډول دغه هیواد کې د نورو اسلامي هیوادونو په کچه ډېرې ښځې په کار بوختې دي. د مالیزیا په اړه 5 په زړه پورې خبرې. لومړی، دغه هیواد کې د ودانیو 4م پوړ په بد فعال سره نیول کیږي. عقیده داسې ده چې 4م پوړ د مرګ زیری ورکوي. دوهم، د مالیزیا یوه ټاپووزمه د بورینو په نوم یادیږي. دغه ټاپووزمه د نړۍ 3مه شمېره تر ټولو ستره ټاپووزمه ده. دریم، د مالیزیا په ځینو برخو کې داسې دود ده چې نوی واده شوی هلک او جینۍ به د 3 ورځو او شپو لپاره رڼې میتیازې تشناب کې نه کوي. څلورم، مالیزیا کې هغه میرمن چې ماشوم یې راوړی وي تر 40 ورځو له کور نشي وتلی. حمام نشي کولی، سړې هوا ته باید پاتې نشي
او جنسي اړیکې باید ترسره نه کړي. پنځم او وروستی، مالیزیا کې یوه بله عقیده دا ده چې که چیرې پیشو په تابوت ټوپ ووهي نو مړی به د یوې بدې بلا په څیر بیرته راشي.